بیا نو اتې دغه ټکنالوژي پرمختګ دا اوس تعلیم و درس و پوهنتون او مکتب دا شیان هم نه و نو ډېر پوه سړی ډېر پوه مېلمه فیلسوف مېلمه به هغه و د چا کره چې به راغلی و چې ده به ډېر د پیریانو د شیشکو کیسې زده وي بیا داسې پلانی بابا و بیا یې داسې سرکوپار و جنې پرې کړی و ده بېرته راخیستی و په څنګ کې وه تیا زنګونه کول بیا داسې پلانی په اس باندې سپور و سیرلی یې پیدا کړی و اتې کرا پاس ورسره سپور کړی و دا مزګرمۍ و پښې یې اوږدېدې 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 که مځکې ته رسېدلی وای مور دې ورغوغلي پیریان و پلانی دا دای دا اړولې و بیا یې وړي و پاکستان ته د هغې خواشنۍ ګېډۍ راخیستې زه نو وروره اشین بې غیرته یم ډارېږم ماما راغلی ده ماما دا کیسې شروع ماما دې اوس الله تعالی وبخي مړ د دې مامانو دا شنې ګډې وډې له کایپرو د غلامي د غی څڼې اتې کرار دې پیریانو کیسې شروع کړې زه نو داسې ورته ګورم چې یا به دی پیری په خپله او یا به یې دا پیریان واړوي دلته نو زمی ده او څیله ده بیا په دا څیله کې خدای زده په دا پښیانو څه دي خدای غضب وسي اتې کرار دا وردګیزه به سره وایي په چوتره کې ولې خوا را روان و ته دلته څه کوې داسې لکۍ واړوي تاوې د چوکره بېلون دی نه یې کړی څه وایي چاپېړه ووایي لاس سره واچي یو ټک په ټوک سره جوړ کړ نو د پیریانو کیسې د پښیانو چغې د ما غیرت ښه غټ وم دغه کې دا څنګه مې دا د ورو پرده دا یې پورته کړم چارج مې وکړ وډارېدمه نورې چوترې باندې کېدای شي ماما کیسې وکړې موږ یې ښه وډارولو په وام کې کړاتې خوله کش ذاتې راځئ چې پرېوځو که صحیح دی وایي زه خو پای باندې کوټه کې پرېوځم د باندې کوټه تر ورم د باندې ماما ته م هر څه وویل دا دې چې دلته وي دستا کوټه دا کوټه دا دهلیز خو دلته پرېوځه وایه زه یې باندې په کوټه کې پرېوځم ماما یې باندې کوټې ته ولاړ زه م پسې ورغلم ادې راتلو دا او بال لرېږي ماما د سپین ږیره د پازینو کې به یا ولوېږي یا به شپې وډارېږي ته ورسره ولاړ سه ښه چې پسې ورغلم دی تبارک الذي وایي درودونه وایي چف چف اتې یار لونګۍ کېښوده په څڼو یې لاس تېر کړو بیا یې واسکټ کت کت تر بالښته لاندې کېښود پرېوت نو ما چې دا د ده ذکر فکر ولیدو ما دغه دونه ذاکر انسان د ټول کلی به نن په ارامه وي چې 15 دقیقې وتې د ماما خراش روز له دې خوا یم خر له دې خوا یم فر دای نه وي دا سنګل کیسه نه وه بېرته وډارېدم وام مې زړه ته ودرېدو ذاتي داسې په وام کې ورنږدې سوم وام ماما ماما دا سم پرېوځه دا څه ورپرېوتلی ولا خورېجانه دې ما دا بالښت بالښت چې د ما جګ بالښت یې ګونډې وښکې لکه ټانک سپې تېر شوی داسې روان پرېوت ماما پرېوت 15 دقیقې وتې ما سترګې سره ورتلې پیریان میریان ملي له یاده سره واته بیا یې خرا شروع سوه بل رقم خره da pupcu mama. Poți mă să bată un bac dacă eu. Ia urgec să mă oam mama, mama. Ha! Mama ta, să hop din aici da wali ceacă răzie. Să-mi prează hop mă lande wali wali. Când căile mă hăspeder de habizodi mă lăsă dauzi mi-al mai. Ca să-i de mama oel va huriegeană, dar și lignă în zucamem, dar pază-mi ba. Депозит au că și eu. Mama prevot bia da 15 دقیقې لانه دی وتلی دی ماما بیا خراش روز په بل رقم دریم رقم
زلنګېږي خو نه نو چې موږ یو داسې غټ په شی ونیک ماما جان لکه دا ته پنډ دې ته مې تر بړستنې سر ورایستلی کش وراغی داسې مې لاس پیټي په دای لمبې ځینې ولاړ دا څټ مې ونیو چې ورسره کش وکړو ماما مې دلته وتځه وځه وایم څه کړې ماما څه کړې محمد رسول څه کیسه ده ماما خیر ده وای محمد رسول ماما مې دا ډارولی ده بالښت یې داسې دیوال ته ودراوته څټ یې لاسونه لاندې کړو سایلنټ املایانو خبر ده سامیت یو په انسانیت پرېوت یو قرار پرېوت د دا خولې ساکه شوې دا سپنګوی دا شوکه شو اته څه ته پترای په جماعت